د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري په موخه د روسي او چین د همکارۍ اړوند د دواړو هیوادونو له هوکړې د اسلامي امارت هرکلی. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي اسلامي امارت چین او روسیې سره له پخوا ښې او رغنده اړیکې لرلي او هڅه کوي دغه اړیکې لا پیاوړې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د چین او روسیې په شمول له ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي. له چین او روسیې سره مو مخکې هم ښې اړیکې درلودې او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو او هر اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ټولو په ګټه بولو. ښاغلی فطرت دغه راز ټینګار کوي د چین افغانستان او روسي اړیکې د سیمه ییز نښلون او سیمه کې د سولې او ټیکاو لامل کیږي. دا هڅې د سیمې د اقتصاد، سیمه ییز اتصال او د ثبات لپاره مهمه بولو. موږ هم ورته دریځ لرو او له دواړو هیوادونو سره د ښو اړیکو په رڼا کې د رغنده پرمختګ غوښتونکي یو. په ورته مهال یو شمېر شنونکي افغانستان کې د بیلابیلو مسایلو حل لپاره د چین او روسیې همکاری مهمه او د کابل په ګټه بولي. داشتن یا گسترش روابط با چین و روسیه باعث ابرقدرت‌های جهان و در همسایگی افغانستان و کشورهای تولیدی و صنعتی علیه اقتصادی و سیاسی و نظامی با قوت به نفع افغانستان است. چون این باید فراموش نکنه که خود چین و پاکستان هم با افغانستان، به جغرافی افغانستان، به ترانزیت افغانستان ضرورت داره. بنان این یک فرصت بسیار خوبی است به شرطی که مدیریت طور شود که برنامه از طرف افغانستان هم باشه. توجه و تمرکز روی توسعه روابط همکاری در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و همینطور در بخش‌های اجتماعی و سیاسی و دیپلماتیک میتواند تامین کننده منافع افغانستان و کشورهای چین و روسیه باشد. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د چین او روسیې مشرانو ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ په یوه ګډه بیانیه کې د افغانستان سیاسي مسلې حل لپاره سیمه ییز چوکاټونه رغنده ګڼلي او دغه برخه کې د ګډو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی.